دا د زه نفیسه صافی یم. تاسو ته د خپلو خپرونو په لړ کې داسې یو ځای ته راغلی یم چې یو نوښت پکې شوی دی. مکتب میخوانیم؟ مکتب صنف 6 خواندیم، بعد از اون مکتب خوب است. ماشاءالله. سوم نمره وی؟ اول نمره. خو صاحب زموږ سره د ټول کارګران فامیل د زما ټول زما فامیلی کار کوي. بسیار زیاد کوشش کردیم تا که یک چیز به مردم خوب سهولت شود و همیشه دختران که در خانه هستن کار کنن تا یک چیز بکنن که یاد بگیرن. سلامونه، ستړي مه شئ ګرانو دوستانو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. دا د زه نفیسه صافی یم. تاسو ته د خپلو خپرونو په لړ کې داسې یو ځای ته راغلی یم چې یو نوښت پکې شوی دی. یو داسې یو څه چې هغه هلته زموږ خپل وطنوال داسې ماشینونه تولید کړي دي چې په هغه کې د کور دننه کار کوي، چې دا ماشینونه د څه په واسطه جوړ شوي دي، څنګه جوړ شوي دي، د څه لپاره جوړ شوي دي. موږ سره تر پایه پاتې شئ تر څو د دې ماشین د تولید څخه خبر شئ. ګرانو لیدونکو، دا هغه ماشین دی چې زموږ د یو هیوادوال په لاس باندې جوړ شوی دی. دا ماشین د څه لپاره جوړ شوی دی، څنګه استعمالیږي، کار وړتیا یې څومره ده، دا به د دې د جوړېدونکي څخه چا چې جوړ کړی دی له هغې نه به واورو او له دې سره به معرفي هم شو، کیسې به هم ورسره وکړو چې د ژوند زندګۍ په اړه او د دې ماشینونو جوړښت په اړه. سلامونه، ستړي مه شئ. ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسې نوم ورور جانه؟ احمد زبیر پیرزاده. زبیر جانه، موږ ته ویلی شئ چې دا ماشین د څه لپاره استعمالیږي؟ دا ماشین چې جوړ شوی ده دا د کریم د کالو لپاره جوړ شوی ده او واسلین د کالو لپاره. ډېر ښه. موږ ته دا ویلی شئ چې دې ماشین کې کومې پرزې کارول شوي دي، له څه نه جوړ شوی ده؟ دا مکسر چې ده دا د ګاډي ګیربکس نه جوړ شوی ده او دا مکسر ډیر ښایسته مکسر ده، ډیر پاور زور ډیر ده، د په خاطر چې دا د ګاډي ګیربکس نه جوړ شوی ده. تاسې کله چې دې کې مثلا شامپو جوړوئ یا هم واسلین جوړوئ، څنګه یې جوړوئ؟ کولی شئ چې موږ ته وښایئ څه پې کوئ؟ و دې کې فورمولا ده. موږ هر واسلین جوړوو یا مطلب کریم د کالو جوړوو، دې کې فورمول ده. تقریبا 8 رقم آیتم مکس کیږي، دې کې داخل کا موږ اچوو، دا ټول مکس کیږي راته. بیا د دې پی ایچ هم برابر کیږي، د په خاطر پی ایچ لکه لابراتوار ته وایي چې د دې پی ایچ صحیح لابراتوار داسې یو موږ پیچ شیان لرو ورته. دا ماشین مو په برق کار کوي؟ و صاحب دا په برق کار کوي، په سنگل فیز کار کوي او دې کې خوبي خواله دا ده چې دې کې ډېر سپیډ هم 3 سپیډ دا لري. موږ کولی شو چې دا 3 سپیډ دې کې ولګوو. پاکستان ایران نه لري دا رقم شی او دې کې ډېر طاقت شته. ډېر ښه. کولی شئ تاسې ویل چې موټر له ګیربکس نه مو جوړ کړی، نور کوم داسې پرزې دې کې کارول شوي دي چې موږ ته معرفي کړئ؟ و دا خو ګیربکس ګاډي نه ده، دا د ګیربکس ګاډي ده، دا غنه جوړ شوی ده. دا موټر چې ده دا سنگل فیز ده، 3 فیز نه ده او د ننه چې تاسو وګورئ دې کې 3 سپیډ هم موږ کولی شو چې ولګوو
سلو لکه های سپید دې کې موږ کولی شو چې دا ولګوو. ډېر ښه. څنګه دا انګېزه در پیدا شوله چې داسې یو ماشین جوړ کړي؟ فکر مو لکه مضایع کو؟ څنګه پوه شولې چې مطلب زما په فکر کې داسې یو ماشین دی او بیا کامیابه شوې دا ماشین مو جوړ کړه؟ انشاءالله کله چې ما دا مکسرونه جوړول دا زما ملګری ما باندې خندېدل ته څه شی کوې؟ ما ورته ویل زه داسې یو مکسر جوړوم چې دا داسې کار کوي. زما هدف دا ده چې زه خپل وطنوالو ته خدمت وکړم او کوم سړی چې غواړي دا رقم مکسر هغه لپاره هم جوړولی شم چې اوس یو کس کار کوي کور کې 10 کسان هم خوري. هغه ټایم کې باید دا 9 کسان کار وکړي کورنۍ باید د یو کس آرامه ناست وي. بیا هم تکرار کوم تاسو ته د انګېزه له کومه ځایه راغله چې تاسې دا ماشین جوړ کړئ؟ زما دا ماشین توب نه ما دغه مکسر شیان ما جوړول هغه په خاطر زه خپل ټیکنیکل وم هغه په خاطر دا مکسرونه چې ما جوړ کړی دا میشه فارسی بگویم مثلا این مکسرها را که وقت ما جور کردیم ما از طفلیت در کار تکنیک بودیم و در پولی از اون ما میفهمیدیم که مکسرهایی را که انشالله تعالی ما جور میکنیم مکسرهای کامیاب میباشه و در ملت ما وطن ما خدمت هم میتونیم کنیم و در خانه افغانستان مثل چین و ما بتانیم یک مکسر ماشینری داشته باشه. ګران ورور مو دا وایي چې ما له کوچنیوالي نه یو فکري وړتیا لرله چې ما خپله ماشینونه جوړول. ډېر ښه. تاسې مخکې خپلو خبرو کې یادوري وکړله چې یو فامیل کې باید ګډ شمېر. آیا فامیل غړي تاسو سره کار کوي دلته؟ هو صاحب زموږ سره د ټول کاریګران فامیل ده زما ټول زما فامیلي کار کوي. اوس لکه لږ مشکلات راغلی ده چې یو کس کار وکړي نه پوره کیږي. اوس خوشحاله یم چې زما سره زما فامیلي ده او دا غواړم چې هر چاته دا ماشین مکسرونه جوړ کړم چې دغه کورنۍ ته یو شی پیدا کړي. ډېر ښه. یعنې دو سره د فامیل غړي هم کار کوي څومره ښه راحته هم کاري ساحه هم کور ډېره یو خوندوره فضا وي کله چې هم کار کوي او هم د دې ترڅنګ فامیل سره یو ځای وي. کولی شو چې ووایي دغه ماشین مو د څه لپاره دی او څنګه مو جوړ کړی؟ دا صاحب مایع ظرفشویي لپاره ده. دې کې مکس کېږي مایع ظرفشویي. دا یوه ګنټه کې دا کولی شي چې 2 ټنه مایع ظرفشویي مکس کړي. ډېر ښه. یعنې په یو ساعت کې کولی شي 2 ټنه مایع ظرفشویي. د دې د پرزو په اړه ویلی شي چې پرزې د څه نه جوړې شوي دي؟ دې پرزې چې دا موتور ده ګیرباکس ده دغه موتور ګیرباکس نه جوړ شوی ده او دې کې خوال دا ده چې دا نیم کیلو وات ده یعنی 500 وات ده. دې کې برق ضایع کیږي نه او دا ډېر سپیډ هم کوي ډېر ښایسته مایع ظرفشویي هم جوړوي. په یو ساعت کې تاسو ویله 2 ټنه مایع ظرفشویي جوړوي. دغه مایع ظرفشویي بیا تاسو څنګه کوئ؟ پیک کوئ یا څه پې کوئ؟ دغه دا زما سره زما فامیلی هم ده نور کسان هم شته چې ما سره کار کوي. دا تولید زه خپله کوم او پیکنګ شیان دا زما فامیلی او نور کسان سره دا تولیدات پیکنګ شیان نورو دکانو ته یې لیږئ کمپنیانو ته یې لیږئ؟ هو بیا زموږ 2 ګاډي ده دا 2 ګاډي ځي بهر ته دکانونو ته دا عمده فروشیانو ته دا شیان ورکوي. ډېر ښه. زمونږ ترڅنګ یو بل ماشین هم ده. دا به هم وپېژنو چې دا د څه لپاره جوړ شوی ده څه نه جوړ شوی ده څنګه کار کوي؟ دغه ماشین څه لپاره کار کوي؟ دا مکسر چې دا شامپو د ویښتانو شامپو جوړوي او نور کارونه هم دا کولی شي چې دا وکړي لکه وایټکس جوړ کړي لکه جلمگیر جوړ کړي. دا مکسر هغه کارونه هم کولی شي چې دا نور کارونه هم وکړي.
ډېر ښه، یعنی دا د ویښتو د شامپو لپاره ده. د دې پرزې به ماته معرفي کړئ چې دغه هره پرزه د څه نه تاسې جوړه کړې ده؟ دغه پرزه چې ده دا موتور چې ده دا 3 فاز موتور ده او دا بله چې ده دا ګیر باکس ده. دا ګیر باکس موږ بازار نه اخلو، بس دې سره سیټ کوو، کوم دوره چې دا غواړي دا ورسره برابر کوو. ښه، دغه په یو ساعت کې یا څومره وخت کې تاسې مطلب دی کې شامپو جوړوئ او څومره جوړوئ؟ دا 10 منټ کې کولی شي چې تقریبا 200 لیتره دا شامپو جوړ کړي، د وختانه شامپو جوړي. او دا بل خوال هم لري چې موږ دا شامپو شیانه چې جوړوو دا طبیعي نه جوړوو، کیمیکل دې کې نه مصرفیږي. مطلب ویښتان بیرته تور کیږي او کوم ویښتان چې ضعیفي بیرته هغه قوي کیږي. یعنی دی کې طبیعي شیان داسې هم استعمالوئ چې هغه مثلا ویښتان سپین شوي وي هغه توریږي یا توی شوي وي هغه ماشاءالله یعنی هم طبیعي ده او هم اصلي ده. بله صاحب، هم طبیعي ده هم اصلي ده، هم دې کې کیمیکل استعمال کیږي بالکل نه. ماشاءالله، یعنی په یو کور کې د کورنیو سره داسې یو ماشینونه مکمل یو کارخانه ده چې 3 قسمه 4 قسمه 7 قسمه حتی ډیر قسمه شیان پکې جوړیږي. شامپو، د ډول ډول شامپوګانې، وایټکس، پودرونه، یعنی ډیر د اریانتا ځای ده، ځکه ماشینونه هم خپله دوی جوړوي او شامپوګانې هم. د دوی نه به د دوی د ژوند په اړه هم پوښتنې وکړو. ژوند کې به تاسو ستونزې لیدلې وي، یعنی دغه فکرونه انګیزې چې چاته راځي ډیری وخت ستونزې د چا په ژوند کې وي. آیا داسې ستونزې مو لیدلې دي چې مجبور شوي یاستئ یو انګیزه تاسو ته راشي او نوښت وکړئ؟ ما خودم یکم مورد مشکلات سر ما بوده، مشکلات فامیل بوده و خواستیم که این مکسرها و ماشینا را شما تمامش مشاهده میکنین تا برای فامیل خودم رزق پیدا کنم، برای وطن خودم خدمت کنم و بتانم از این مکسرها بر دیگه کسا عرضه بکنیم تا او برای فامیل خود مثل ما و یک تیم ورک جور کنه، یک کارخانه که به حساب از فامیل خودش شروع شود. یعنی د ژوند ستونزې د دې سبب شوی دی چې دوی یو غټ نوښت وکړي د نورو لپاره هم چې تر څو خپل حلال رزق وروزي. ډېر ښه ماشاءالله. ښه انجینر صاحب، که چېرته تاسو ته مثلا دولت زمینه مساعده کړي، تاسې آیا نور شیان هم تولیدولی شئ؟ و صاحب انشاءالله موږ خپل دولت نه فخر کوو چې داسې دولت هم دا اوس شته چې موږ ته هر څه کار بار زمینه برابر مساعد کیږي چې موږ کار وکړو. او دولت که موږ سره لاس ورکړي، موږ انشاءالله اوس دا وړه فابریکه ده، موږ دا غواړو چې دا غټه فابریکه جوړ کړو، 1 لک کسان پورې د فابریکه کې باید کار وکړي. یو کوچنی کارکوونکی هم مونږ سره ده، د دوی نه به هم ځینې خبرې اترې ولرو. سلامونه، ستړي مه شئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسې نوم؟ ساره، بیبی ساره ده. تاسې د احمد زبیر جان څه کیږئ؟ ما دختر احمد زبیر هستم. دیگه ما که پدرم همکاری میکنم و دختر نمی ماشینا رو پدر جانم ساخته و تولیدات رنگ و رنگ ساخته که هر کدامش کیفیتش بالا هسته. دیگه در هر کدامش بسیار زیاد کوشش کردیم تا که یک چیز به مردم خوب سهولت شود و همیشه دختران که در خانه هستن کار کنن تا یک چیز بکنن که یاد بگیرن. ماشاءالله د دې په استعداد باندې. تاسې خپل پلار سره په کومه برخه کې همکاري کوئ؟ مشخص کم کار لرئ؟ ما در بخش وقتی که پدرم تولید میکنه ما کتشستان میباشم و در پرکاری همچنان در لیبل زدن، سرپوش زدن، کلش همکاری که پدر جانم دارم. در فامیلم در خانه کتش پرکاری هم. ستاسې عمر به څومره وي؟ ما 12 سال هستم. مکتب میخوانید؟ مکتب صنف 6 خواندیم، بعد از اون مکتب خو بسته است. ماشاءالله. څوم نمره وی؟ اول نمره. آفرین. ماشاءالله دومره خسته استعداد دی، دومره ذکاوت لري، جرار او خسته لهجه هم لري. وقتی پدرت ماشین نساخته بود، شما وقتی شامپو می ساختین یا مثلا دمی تولیدات که میکردین با دست میکردین، او وقت براتون مشکل بود یا فعلا؟
حالا آسان است بسیار و او وقت که بود سخت می باشه، در که دست کار کنی زیاد سخت می باشه. وقت یک ماشین آلات چیز باشه بسیار زیاد کار آسان می باشه. وقتی که ماشین نبود با چی کار میکردین؟ این شامپو رو بین چی جور میکردین؟ شامپو را اگر ماشین نمی بود خب بین نمی در دست چوب و چیزا می باشید. حالا که ماشین است و توسط ماشین میتونیم بسیار کار خوب انجام بدیم. بسیار زیاد تشکر. پیامتان هم میشنیم به کسایی که شما را میبینن. پیامتان پیام همی است که باید کوشش کنند در کار یاد بگیرن تا نشینن در خانه قرار کنن نشینن که ما کار کردن نمیتونن برن به خود یک کار بسنجن و بکنن. تشکر. زنده قابلش نیست. ګران لیدونکو تاسې د ماشینونه ولیدل دا چې د خویندو په قول باندې هغوی وویلې چې موږ مخکې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو او د لاس په واسطه مو دا جوړول. د دې خپرونې هدف دا و چې د یوې فابریکې لپاره ماشین ډېر ضرور ده او یو ابتکار ده. نو دا ماشینونه احمد زبیر جان جوړ کړي وو. د دې ماشینونو په واسطه باندې تولید شوي هغه مواد دي چې خوشبختانه زموږ د وطن تولید دي او دې ته باید پراختیا ورکړلی شي. د دې ترڅنګ هغه څه چې موږ ته له خارج نه یا بهرني ملکونو څخه راځي د هغې په بدل کې موږ خپل تولیدات لرو. دې ته باید قدر ورکړل شي او پراختیا ورکړل شي. دا واسلین دي، هغه واسلین چې د دې په واسطه باندې کالي مینځل کېږي او ډېر ښایسته کیفیت هم لري. د دې ترڅنګ دا د ظرفونو مایع ده چې دا به هم په پراخه کچه باندې موږ را تولیدوله. نو په دغه سره کولی شو چې موږ خپل د وطن تولیدات ولرو او د دغې نه هم استفاده وکړو. د دې ترڅنګ دا هم د شیشو پاکولو مایع ده. دا هم موږ په اعلاناتو کې هم ډېر لیدلي وي که نه، د نورو ملکونو نه راواردېدلې. نو دا هم موږ کولی شو چې خپل له وطن نه استفاده وکړو او پراختیا ورکړو. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر تولیدات تاسې ګورئ. زما تر شا دغه تولیدات ټول د هغې ماشینونو په واسطه باندې تولید شوي دي. دا زموږ د وطن تولید ده او موږ پرې ویاړو. انشاءالله چې دا تولیدات لا هم پراختیا پیدا کړي او نور موږ له بهرني ملکونو څخه تولیدات راوارد نه کړو. دا زموږ نننۍ خپرونه چې موږ تاسو ته د احمد زبیر جان ابتکارونه در وښودل او د دې ترڅنګ د دغې خپرونې هدف مو تاسو ته وړاندې کړو. تاسې په لوی سپېڅلي او څښتن تعالی رب باندې سپارو د یو ښاد ودان او ښایسته افغانستان ته.